د الحدید مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 50مه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 29 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 26 آیات څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. مونږ نوح او ابراهیم ولیږل او د هغو دواړو په زوزات کې مو نبوت او کتاب کېښود. بیا د هغو له اولادې نه چا هدایت غوره کړ او زیاتره فاسقان شول. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. له هغو نه وروسته موږ پرلپسې خپل پیغمبران ولیږل او له هغو ټولو وروسته مو عیسی د مریم زوی ولیږه او هغه ته موږ انجیل ورکړ او کوم کسانو چې د هغه پیروي غوره کړه د هغو په زړونو کې موږ خواخوږي او رحم واچو او رهبانیت هغوی په خپله رامنځته کړ. موږ هغه پر هغو باندې نو فرض کړی خو د الله د رضا په لټه کې هغوی په خپله دغه بدعت راویست او بیا د هغه د رعایت چې کوم حق و هغه ادا نه کړ. له هغوی نه چې کوم کسانو ایمان راوړی و د هغو اجر موږ هغوی ته ورکړ خو له هغو نه زیاتره کسان فاسقان دي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی له الله نه وویریږئ او د هغه پر پیغمبر محمد باندې ایمان راوړئ. الله به تاسې ته د خپل رحمت 2 چنده برخه درکړي او تاسې ته به هغه نور په برخه کړي چې د هغه په رڼا کې به تاسې ځئ او ستاسې ګناه به در وبخي. الله ډیر بخښونکی او مهربان دی. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تاسې باید همدغه کړنلاره غوره کړئ تر څو چې اهل کتابو ته څرګنده شي چې هغوی د الله فضل اجاره کړی نه دی او دا چې د الله فضل د هغه په خپل لاس کې دی. چاته چې خوښه شي ورکوي او هغه د لوی فضل خاوند دی.